سلامونه یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول مینوال به جوړ او روغ اوسئ. د ډېرې مینواله په غوښتنې سره چې مینوال غوښتي ول چې څنګه کولی شو چې ذکري نعت ریکارډ کړو او دغه نعت د ذکر سره برابر کړو یا ذکر د نعت سره برابر کړو. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمل طریقه ښیم، چونکې ویډیو اوږدیږي هم خو مکمل طریقه به تاسو ته درښیمه. خو یو خواهش تاسو نه لرمه چې ویډیو مو د ویډیو لایک کوئ او کامنټ ورباندې وکوئ او ویډیو په آنلاین وګورئ، په یوټیوب کې وګورئ تر څو ګټه موږ ته هم ورسیږي. ځینې ملګري ویډیو ګوري او ډایرکټ بیا ډاونلوډوي، نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او یوټیوب په یوټیوب کې بیا چې ډاونلوډ کړئ هم مشکل نشته. اول تاسو د خوشنصیب دغه ریکارډ واورئ. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینا او خندا، لر زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا، په سندره دي زیبا دي د ماتو زړو دوا، سپینې یې ځوانۍ هلوان به بوی خیجي په والله، د غزیان باریانا تل راوړي بریا، په تکبیر تکبیر صدا وخی چغې په جذبه، سپینې یې ځوانۍ هلوان. اوس راځو سین ویګاس په طرف. سین ویګاس هم چې راخلاص کړم که چاته ذکر په کار وي کولی شي په واټساپ کې موږ سره رابطه وکړي او موږ ورته ذکر ولیږو، په ډېر لږ قیمت باندې به ورته ولیږو او د انټرنیټ مصرف به ورنه واخلو، ذکرونه به تاسو ته ولیږو. ښه ذکر چې موږ خلاص کړه ذکر به زیات دي، تاسو زیات ده وګوره. ښه ذکر څنګه برابرولی شو دا به ټول کټ کوئ، دغه نه کټ هم که یو دفعه دا اورو ډبل کلیک په ماوس ښي طرف باندې ذکر خراب ده. اوس یو زمونږ ذکر برابر شو، ذکر به برابر شي. چې برابر شو کنټرول سی باندې به کلیک کوئ، بیا دلته کنټرول وی به پیچق ونیسئ چې څومره تاسو غوره ټایم ورکولی شئ. ما یو دقیقه او شپږ څلوېښت ثانیې ورکړم. صحیح ده. اوس ذکر واورو. ښه اوس څنګه کولی شو چې دکې موږ ریکارډ وکړو. ما خوشنصیب ریکارډ ورته تاسو ته لږ ضرور کوم، تاسو ته به طریقه کار پکې ښیم. ورته م ریکارډ شروع کوم. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا، لرې زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا، په سندره دې زیبا د ماتو زړو وفا، سپینې دې ځواني روان د بوی ترخیږي په والله، د غزیان د اریانا نن راوړي بریا، په تکبیر تکبیر صدا وخی چغې په جذبه. دغه مې تاسو ته ریکارډ وکوم. دا به ریکارډ هم وکوو. په چپ بټن باندې کلیک د موضوع به شي نارملایز په ده به کلیک کوئ، دا به تاسو ته جګ شي. دا به دغه اندازه زه ورسوم. ښه اوس په دې ریکارډ باندې موږ چې دا ټونر برابروو، چې کله ټونر هم برابر که بیا به ریکارډ تاسو ته ایډټ ښیم. اول به د ټون برابر کړم زه. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا، لرې زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا، حسن داره د زیبا وفا. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا، لرې زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا، حسن خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا، لرې زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا، حسن خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا، لرې زړونو کې وفا
هرگز نه کوي جفا حسن خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرگز نه کوي جفا حسن خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرگز نه کوي جفا حسن دار د زیبا د مات زړو وفا خندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرگز نه کوي جفا حسن دار د زیبا د مات زړو وفا پینې د ځواني د لونګ بوی ترې خیژي په والله د غازیان د اریانا نن راوړي بریا په تکبیر تکبیر صدا وهي چغې په جذبه ښه زمونږ ټونر چې دا برابر شو اوس راځو د ذکر طریقه کار تاسو ته ښیم اول به دا اضافي او رنه ډیلیټ کوئ اس به ووهئ اضافي ونه ډیلیټ کوي دلته به پیس باندې به کلیک کوي او دا به ډیلیټ کوي اوس ګورو چې دغه ریکارډ کوم ځای کې موږ برابر شوی ذکر سره برابر اوس ریکارډ ګورو کوم هلته راغلی دغه سر تاسو ګورئ چې په دې آخر ذکر په دې آخر سر سره برابر دغه او دغه برابر دی ګورئ دا به زه داسې پورې ورسوم چې برابر شي دا اوس برابر شي اوس ذکر ګوره برابر دی ورسره خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او صحیح شو اوس ګوره که دا زه وخوځوم مثلا زه دلته دا راوړم که نه اوس ګوره ورته خراب شو خوند ژوندانه اخلي ګرځي شاته او مخکې راغی شاته او مخکې راغی اوس دا زه دلته راوړم یا دغلته مخکې راوړم وسورم خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه بیا هم څه شو خراب شو موږ اندازه څومره و دغلته و دا به تاسو برابر کوئ ګوره دا ورسره برابر کړئ تاسو نه غلط نشي صحیح شو اوس دا اول تر که زه راوړم دا خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرگز نه کوي جفا حسن دار د زیبا د مات زړو وفا ذکر چې تاسو اورئ ذکر به د هیډفونو سره واورئ او ریکارډ به ورسره روان کوئ صحیح ده انشاءالله ښه اوس راځو دته چې دا بدرګۍ ورکوه لکه څنګه چې خوشنصیبه شنه ورکړي دي په دې باندې کلیک کوم او ډبلیکیټ ټرک به واخلم چې ټرک به بعضې ملګري پوښتنه کوي چې ټرک مونږ واخلو دا شور کوي اوس واره خود شور کوي نو د ژوندانه دا به چې دا څنګه کومه دا به زه اضافي ډیلیټ کومه دا اضافه ده ډیلیټ کوم ډیلیټ مې کړه صحیح ده اوس دا به زه دلته راوړم او دا به هم دلته وي اوس یې واوره خوند ژوندانه دا به تاسو دغه ذکر چې اواز ټیټ کوي چې ټیټ یم که دا به لږ را داسې کوي راشئ افیکټو ته راشئ په افیکټو کې به تاسو پلنج واه واه دا دی ډبل کلیک د باندې اوکې وکړئ او دکې به سیټنګ تاسو څه کوئ دغه اولنی به انتخابوئ اول چې انتخاب که که نه اوس دا به لږ زه دومره کش کوم صحیح شو خوشنصیبه ستا چې کوم طریقه کړی همغه دا تاسو ته ښیم اوس راځم دا اورم ورکشاپ خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرگز نه کوي جفا حسن داره کریش دلته خوشنصیبه شنه ګوره بدرګه لږ اواز ډبلیکیټ ټرک باندې بیا کلیک کوم او دغه اضافي چې دا اندازه برابر کړي دا به زه اواز ټیټ به کوم ښه د اواز به ټیټ کوي صحیح ده دلته به راشئ وایس ډسنجر ته وایس ډسنجر ویسټي ته به راشم وایس ډسنجر مونو به انتخاب کوم صحیح ده چې انتخاب هم کو دا اواز به زه بند کوم دلته به چې دا غټ اواز انتخابوي خوښه مو چې غټ اواز انتخابوي که د ماشومان نری بدرګه زه پکې غټ اواز انتخابوم
چې سره راځي واورم اوس سنداره د زیبا د ماتو زړو وفا صحیح ده اوس اواز سره ورم څنګه راځي نه کوي جفا سنداره د زیبا د ماتو زړو وفا سنداره د زیبا د ماتو زړو وفا دا आवाज به صحیح دا به را ټیټ کم ټیټ به کوي دغه نه ټیټ مې که صحیح ده دا اضافي به زه را ډیلیټ کړم ورته صحیح ده او دا اضافي دلته اضافي ده که اس به ووهئ دا به را کم کوي دلته اندازه وګورئ ښه تاسو فکر به دغه ته کوئ دا ذکر خانې ته ګوره دا زه کش کړمه بېرته برابر کړمه سره برابر شو که نه برابر اوس چېر چېرې وخوځم دلته راوړمه نعت ورسره دا ترانه ورسره برابر ده صحیح ده اوس دا اوس چې دا اوس یو چې څنګه راغی ښه خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا سنداره د زیبا د ماتو زړو وفا د ماتو زړو وفا ښه دلته راځو دا به کاپي کومه لاندې به کومه صحیح ده کاپي مې سره برابر ده که نه کاپي او هغه غږ به جیک کومه چې جیک مې که دا اوس ګوره دلته برابر ده سره که نه برابر ده دا به زه راوړم داسې لږ مخکې د بل ټریک سره به برابر کومه یا دغه بل سره دلته برابر کوم صحیح ده او دا به زه ورسره را کم کومه کم مې که د اواز به زه ټیټ کومه ټیټ او دا اواز به هم سره ټیټ کومه صحیح ده د سره د اواز یا مثلا دغه اچوم صحیح ده چې وکړو دغه ذکر یو ذکر به دکې را ټیټ کې کم به کې یا بند به کې دغه ذکر دا زه بند کومه صحیح ده او دغه اواز چې ما ریکارډ کړی و دا بل بیت ده که نه دلته راځم د سره زه ریکارډ کوم اوکې مې خوا ده چونکه زما میک ډایرکټ میک ده ضعیف میک ده قوي میک او ماشین نه لرم دا ته ډایرکټ زده کړه ورکوم نو هیله ده چې د شوروالي تراز به نه نسئ را باندې ښه چې داسې مو کوم دا چې کاسه زه ترانه اورېدلی ترانه کې لږ چې دا یو ته په اواز بند شي او ذکر را بند شي اواز چالاني بل ورپسې شروع کېږي دې ترانې چې دا ټونر هم سم برابر نه ده څه زر مې تاسو لپاره کوو چې تاسو وخت ضایع نه شي یو درخواست درنه بیا کوم چې ویډیو چې دا آنلاین ګورئ په یوټیوب کې تر څو ما ته هم ګټه ورسېږي تر څو هم زه پیدا واخلم ورنه او اوس دا زغه ځای زه پلی کوم اورم اوس ګوره سنداره د زیبا د ماتو زړو وفا د ماتو زړو وفا د ځواني د لونګ بوی ترې خیږي په والله د غازیان د اریانا نن راو صحیح شو لږ به دا پرېږدمه تا به دې بل ذکر سره واچوم د شاته چې وامې چوو که نه داسې بیا بیخي خوندور راځي ګوره ښه د بل ټریک اخلم بیا هم وامې اخیسته دا د سره برابروم برابر مې که نه داسې بیخي خوندور راځي یعنې ډېر مزېدار راځي او ډېر خوند هم کوي ډېر شو کوي د سره ډېر خوندور راځي او دا بل ذکر هم زه بندوم چې بند مې که اوس دغه ترانه چې ده تیار ده او دکه چې دا هم زه کاپي اخلم لاندې کاپي مې که وامې چوم او دته خو تیار منګه بدرګه ورکړی دا زه اواز بندوم او د اواز زه پرېږدمه صحیح ده چې پرېمې خوا ده اوس راځم دې ته زه افیکټ ورکوم دته ما خالي ټونر ورکړی ده راځم افیکټ ورکوم ورته ویسټي ته راځم دته چې زه کلاسیک کورس ورکوم ورپسې د سینیویګاس ریورب ورکوم او سینیویګاس سمپل ډیلی ورکوم او سینیویګاس دغه ورکوم ورته دې سیټینګونه تاسو ته مخکې نورو ویډیوګانو کې ښودلي دي چې چا ویډیو نه کتله اول دویم دریم څلور ویډیوګانې موږ د سینیویګاس د زده کړې او د سیټینګ دا چې سیټینګ ما پکې ښودلی و شانو سیټینګونه ما ښودلي ول پکې اوس چې دا ریکارډ چونکه دکې هم هغه شیان موږ ور نه کړل که نه دکې هم به زه ساونډر ورکم او ریورب ورکم
او ډیلی ورکم. تاسو یو د پور کې بیا کاپي کې خو مانه لکه اول کې پاتې شو. لکه وخت نیسي مان اول کې پاتې شو که نه زر کار کېدم او آخریني کې بیا هم همدغه شیان ورکومه زه. فکر ته راځم دلته ریورب ورکوم، ډیلی ورکوم او دا ورکوم. کورس مې ځکه پکې ورنکړه چې هغه ده وخت زیات نیول کېږي. کورس مې پکې اول نه تیاره ماده وي ډېر ښه راځي. دا زه ورکوم او دا هم برابر دا په دې اوله خانه کې ده. صحیح شو. اوس دغه ریکارډ اول د ایکو سره اورو چې څنګه دا ریکارډ اماده شو زمونږه اورو. اوس خوند ژوندانه دغه دی هلک دا په اضافه راغله دا د کم کومه. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا. حسن دار د زیبا د ماتو زړو وفا پینې د ځواني د لونګ بوی ترې خیژي په والله د غازیان د اریانا نن راوړي بریا په تکبیر صدا وهي چغې په جذبه. صحیح شو. دکه موږ هغه ورنکړه که نه ساونډر او ریورب. دکه ریورب شیان نه ورکوو خالي مغه سوني ساونډر ورکوو تر څو غږ ورسره جګ شي. او بله خبره دکه دا دکه چې دا زمونږ ایکو هم زیاته ده. ایکو به لږ راکم کو. ایکو چې دا دغه بلو ډیلی دا هم ډېر خوندور راځي. خو تاسو ته ما د سوني ویګاس خو چې تاسو سره بلو ډیلی نه کولی شي د سوني ویګاس له ایکو څخه استفاده وکړي. زه د ایکو لږ کموم چې کم مې کړم ښه. اوس دکې بیا ډبلیکیټ اخلو ټریک اخلو. صحیح شوم. چې وام غیسته دلته به راشه دلته به زه بیا پلنچ وهوه دا ورته ورکړم او دکې بیا زه همغه اولنی انتخابوم او دز دا د چې کومه ګورم ښه شف باندې به کلیک کوي دواړه به کلیک کوي او دلته چې دا دغه ذکر سره چې دا به دویم کې اچوئ دلته برګه شوئ دا دویم د دویم ذکر اول نه د دویم ذکر سره به برابر کوي. د برابر نو که شف باندې کلیک کوي دا اواز ټیټومه 19 کې به بس دا د پاوس اورو. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا. حسن دار د زیبا د ماتو زړو وفا پینې د ځواني د لونګ بوی ترې خیژي په والله د غازیان د اریانا نن راوړي بریا په تکبیر صدا وهي چغې په جذبه. ذکر زمونږ جیګ ته او ریکارډ چې دا زمونږ ذکر ټیټ د ریکارډ ډېر جیګ ده. ریکارډ به زه لږ ټیټ کړم. اوس یې اورو. خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینه او خندا لري زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا. حسن دار د زیبا د ماتو زړو وفا پینې د ځواني د لونګ بوی ترې خیژي په والله د غازیان د اریانا نن راوړي بریا په تکبیر صدا وهي چغې په جذبه. دا د نن ورځې ریکارډ چې تاسو ما وړاندې که دغه فاعل چاته په کار وي
نو په ډیر ارزان قیمت زه به ورته ولېږم په واتساپ کې که هغه پاکستان کوم ملګري دی په افغانستان کې دي چې پارسي کې دي په ډیر ارزان قیمت دغه فایل به ورته زه ولېږم او کولی شي دغه واتساپ نمبر باندې موږ ته مسیج وکوي او موږ ورته دا فایل ولېږو په ډېر ارزان قیمت باندې دغونه قیمت چې هغه زموږ د نیټ مصرف شي دغونه قیمت اخلو ډېرو نه قیمت موږ چې ده نه اخلو که دغسې ترانې ریکارډونو شوقیان استئ غواړئ چې زده کړئ سټډیو مکمل ذکري ترانې زده کړئ د خوشنصیب ماسټر نورو ترانه خوانو باندې چې کوم ترانه خوان تاسو ته کوم ریکارډي کومه طریقې تاسو ته نه زده کولی شئ په ویډیو کې موږ ته په کامنټ کې موږ ته ووایئ چې دغه طریقه موږ ته نه ده زده دا طریقه موږ ته زده کړه انشاءالله تاسو ته موږ مکمل ویډیو تیاروم او تاسو ته به ویډیو زه لیږم دغه د نن ورځ ویډیو که مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او یو هیله بیا ته نه لرم چې دغه ویډیو آنلاین وګورئ تر څو موږ ته هم ګټه ورسېږي او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان او بله خبره که چاته پروګرامونه په کار وي سوني ویګاس په کار وي ذکرونه په کار وي فایلونه په کار وي کولی شئ دغه واتساپ باندې رابطه کوي موږ تاسو ته په ډېر ارزان قیمت باندې درلیږو ونه قیمت تاسو ته ما ویل چې سټډیو ته لاړ شئ تا نه 10,000 10,000 د زده کړې اخلي همدا اوس په ننګرهار ولایت کې تقریبا نه په لغمان ولایت کې افغانستان کې یو کس ته سټډیو چالې ښوده په 15,000 افغانۍ ونه اخیستې وي او چالې ورته ښوده هسې چالې هم نه ښوده خالي کېنولی ورته دغه شی وکوه نو ورته ویلی چې ما سره وګوره زه ریکارډ څنګه کوم اوس زه تاسو ته سټیپ با سټیپ تاسو ته زه زده کړه ښیم دغونه خو به موږ هم څه پیدا میلو شي که نه موږ ته هم یو شی ورسېږي تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان خوند ژوندانه اخلي ګرځي ښه په مینا او خندا لري زړونو کې وفا هرګز نه کوي جفا حسندار د زیبا د مات زړو وفا پینې د ځواني د لونګ بوی ترې خیژي په والله د غازیان د اریانا نن راوړي بریا په تکبیر تکبیر صدا وهي چغې په جذبه